سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق الله العظيم. سورة البقرة مقصد بیان د څلورو مسلو: اثبات التوحید، اثبات الرسالت، جهاد و انفاق فی سبیل الله تعالی. سورت تقسیم دے پسلورو حصو. اوله حصہ سل آیتونو. اوله حصہ کی اوله مسله وا اثبات التوحید چې داغي دعوه ذکر شوی په آیت نمبر 20 کی. بیا دا اوله حصہ چې سل آیاتو دا مزید تقسیم دے په دریو ابوابو. باب اول شل آیتونه پای کی بیان دا غدریو ډلو کم چې فاتحه کی ذکر و اجمالا دلته مفصل ذکر شو. باب دوم 21 آیت نا یو کم سلویخ پوری. په دویم باب کی اغا اصل مسئله و اثبات التوحید بالادلة العقلیه، خو په خطاب عام سره عام خلقو ته خطابو لفظ دیا یوحنا سره. بیا دریم باب من شروع کړی د آیت سلویختم نه تر آیت شپږ نوي پوری. په دریم باب کې هماغه اصل مسله د اثبات التوحید خو په خطاب خاص سره چې بن اسرائیل مختص کړی دی. او جددی چې دا بن اسرائیل دا د پیغمبرانو اولادو او باری تعالی دا غي ذکر بالخصوص دی د پاره وکړه. که بالفرض نور خلق نه مني، تاسو خداغه پیغمبرانو اولادی بالخصوص د یعقوب علی السلام چې داغه نوم اسرائیل یعنی عبد الله او د الله عبادت به کولو، نو تاسو خدای الله عبادتو کې د خپل لار په نقش قدم خو روان شي کنه. دریم باب زمون شروع شوه دو ابواب اختتام ته رسیدلی دي. په دې دریم باب کې شپږ خطابات کوي بن اسرائیل ته. اول رکوع به طور تمهید راوړي. تمهید کې شپږ خبرې مونږ ذکر کړې دي. پاغي کې درې پلیتې وي د يهودو: تحریف، کتمان الحق و ترک العمل. او درې اوصاف د مؤمنانو: صبر، صلاح و ایمان بالآخره. او په دې رکوع کې ګڼ اوامر و نواهی ذکرو بالخصوص بن اسرائیل ته او بالعموم بیا ټولو ته. ناغرو کوم به طور تمهید په وضاحت سره لسته. خطاب اول شروع شوه د آیت نمبر 28 نه کم زینا د کم زینا یا بن اسرائیل سره چې خطاب کې یذکرو په دویم ځل دا بوزي تر آیت نمبر 2 پیتم پوری. په دې اول خطاب کې الله رب کریم اته نعمتونه ذکر کوي، دو نقمتونه او تتمه بالترغیب. اول خطاب ورته کړي د پاره د تاکید: یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. ذکر د نعم شوه دی. اوس نننی سبق کې چې کوم آیت مولستو: واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. په دې آیت کې ذکر کوي د نقم. ربط د ما سبق سره دا شو چې په اول آیت کې ذکر وشو د نعم د نعمتونو او ذکر کوي د نقم د عذاب
چاغه پورز د قیامت به الله پاک ورکي. دا د رسته آیت سره ربط دی. نو په دې آیت کریمه کې اوس الله رب کریم تحذير ورکي نه منونکو د دې دعوی ته چې اوسم د عبودو مسله نه مني، نو دی له تحذير ورکي په نقم سره، په عذاب سره پرز د قیامت، چې ګوره د قیامت پرز به د الله د عذاب نه بیا بچ نشي. اوله خبره پایت کی تحذير بالنقم، ير ورکول په عذاب د قیامت. دویم پایت کریمه کی نفی د شفاعت قهریه هم کوي، نفی شفاعت قهریه، چې ګوره په زور سوکم خلاصول نشي کولی چې تا د قیامت پرز سوک راشي تا آزاد کی د الله د عذاب نه، راشه دا مسله نه منه. په زور سوکم ستا شفاعت هلته نشي کولی. دو خبرې شوي. درېمه خبره پایت کی، درېم عنوان پایت کې رد کوي د یهودو د غلط عقیدې، چې هغوی ویل یاره مونږ به مشران آزاد کی که مونږ توحید مونږ منو، ځکه مونږ د الله محبوبان یو، مونږ به زمونږ مشران آزادی، هغوی به زمونږ دپاره جګړه کوي پرز د قیامت. دا د هغوی عقیده وه. او باری تعالی په دې آیت کې د هغوی د عقیدې تردید هم کوي. څلورم عنوان په آیت کې هغه ترغیب دی الی الاعمال الصالحه، چې راشه نیک عمل وکړه. نیک عمل څه شی دی؟ د عبودو مسله منل، بل ته بیانول. دا عمل وکړه نو د دې په سبب د ته پرز د قیامت د عذاب نه بچ. نو په دې آیت کې ګڼ شمیر عنوانات دي. اسی ګورې ډېر مفصل آیت دی، که په دې مونږ لګیا یو 2-3 درسونو کې ختمیږي نه. خو مونږ مخکې وضاحت په مسئله د شفاعت کړی دی. که تاسو ته یادي د سورة الفاتحه د آیت 3 د لاندې مالک یوم الدین التما مفصل بحث په شفاعت کړی دی، د شفاعت په اقسام او داغي په شرایطو باندې. نو کچانی اوریدلې نورستو کلیپونه شتال تلاړ شي، باغی کې مالک یوم الدین باقاعده لیکل شوی دی په ټایټل باندې. هغه تاسو اوریدې شي دوبارم که څوک اوري ښه خبره ده، او کچانی اوریدلې نوې څوک وینو واوري. هغه التما مسله د شفاعت ډیر مفصل ذکر کړي، او ما تاسو ته ویلي مو چې بیا مخکې به دوره تفصیلی نه ذکر کوو. نو په دې آیت کې ګوره 4 عنوانات قائم شو. عنوان اول چې هغه تحذير بالنقم دی، واتقوا یوما لا تجزي نفس عن نفس شیئا. دا تحذير دی بالنقم، واتقوا یوما لا تجزي. ویریږه دا ورځ نه چې فائدہ ورنه کی یو نیک نفس د طرف دی او بدکار نفس. مطلب پاغرز شي دی، پاغرز عذابونه دي، پاغرز سختې دي، دا غورز نه ویریږه. نو په دې کې اشاره وشو تحذير بالنقم ته. دوی ماوی په آیت کې شفاعت قهریه هم رد کړي. هغه مخکې ذکر کوي بیا ورپسې ولا يقبل منها شفاعه، او نه به قبول کړي شي د دینه شفاعت سفارش. نو دا دویم عنوان ذکر شو. دریم عنوان د یهودو هغه غلط عقیده چې موږ به مشران زموږ شفاعت کې موږ به په زور ازادي، دا غي تردید هم پم دی کې شو ولا يقبل منها شفاعه. او یا دا چې يهودو بیل په مال بخلاصي ګنو، الله فرمایي ولا يؤخذ منها عدل، فدیه هم درنه نه قبليږي. نو دا غي د باطل عقیدې تردید وکړو. ولا هم ينصرون، بد دې امداد وکړي شي. په دې سره اشاره وشو هغه اعمال صالحه او ته ګوري څوک دې امداد نشي کوله، تخپل عملو کا د عمل بتا بچ کی د الله د عذاب. نو 4 عنوانات دی په دې آیت کې. واتقوا او یریږي یومن دا ورځینا
لا تجزی چې فائدہ باور نکی نفس یو نیک نفس عن نفس د طرف د یو بدکار نفس نه شیئا ذره بر ولا يقبل منها شفاعه او نب قبول شي منها د دې بدکار نفس د طرف نه شفاعت سفارش ولا يؤخذ او نه بواغستی شي منها د دې بدکار نفس د طرف نه عدل سفدیه یعنی رشوت ولا هم ينصرون او نه بد دې امداد وکړي شي څوک به امداد مونږ کی ګور پایت کې الله رب کریم ذکر کوي واتقوا یوما لا تجزی نفس یعنی داغه هولناکه د قیامت نه باری تعالی خلق یری چې و یریږي یومن دا غرضنا دا سورز بوی لا تجزی نفس عن نفس فائدہ بنشي ورکول یو بدکارن یو نیک نفس دیو بدکارن نفس د طرفه شیئا ذره بر نو واتقوا یوما ټول مفسرین معنی کوي یوم القیامه قیامت پر ورځ لا تجزی نفس عن نفس شیئا نو تفسیر ابن کثیر معنی کوي لا تجزی یعنی لا یغنی فائدہ باور نکی احد ان احد یو تن دیو بل تن د طرفه لکه وګوري سورۃ الانعام آیت نمبر دی یوسل سلور شپیتم شپغم نمبر سورۃ الانعام یوسل او سلور شپیتم آیت 164 نمبر آیت اللہ فرمائی قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شيء ولا تکسب كل نفس الا علیہا او نکی ہر یو نفس عمل الا علیہا مگر گناہ بیوی پاغی باندینی بوجھ بے پزان بیا مخ کی ہوئی ولا تزرو وازرتم وزر اخرى ولا تزرو بار بنکی وازرتن یو بار کون کے وزر اخرى بار د بلچا سوک د یو بل بار بنشی پورتا کولیو چتولی بنشی چستا د گناہونو بوج هغه بل سوکو چتی هغه بستا د پاره منډي وای ادي نورم داسې سورتونه شتا لکه سورت دے سورت عبسا اتیایم نمبر سورت دے د دیرشم سپاری اتیایم نمبر سورت د دی آیت دے و دیرشم آیت نمبر دے و دیرشم لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی د پار د هر یو د دوی نه په د غرض شأن یو حالت به وي یغنیه چې بې پروا کړی به وي هغې له هر یو تن به بې پروایي د الله بنده هر څوک به د خپل ځان په غم کې وي او ستا دا عقیده ده چې په غرض باندې به ما بابا بچ کوي بابا به خپل ځان په غم کې وي چې ما سره به څه کېږي تر دې چې ستا سکه پلارې سکه پلار هغه به دې پروا کې نه نو بابا بستا سے امدادو کی لکدی د پاره تاسو ګوري سورۃ لقمان سورۃ د لقمان یو دیرشم سورۃ آیت نمبر د 3 دیرشم سورۃ لقمان یو دیرشم سورۃ آیت 3 دیرشم یا ایها الناس اتقوا او ټول خلق یریږي ربکم در رب خپلنا وخشو او ویریږي یوم دا غرض نه لا یجزی چې بدله به نشي ورکوله والد عن ولده یو پلار د خپل د زوی ولا مولود او نه زوی هو جاز او والده شیئا پناه ورکوونکې د طرف د خپل د پلار نه څه شي نه پلار به زوی له سکول شي نه زوی به پلار له سکول شي او تلا غم مړی چې ما به دا مړ بابا چې په قبر کې پروت دی تا پیژني نه دا به تا په غرض خلاصي دا به ستا شفاعت کوي دا خو کېدی نشي
بلکہ سورۃ المدثر کی براشی آیت نمبر دے اتسل وختم آیت نمبر اتسل وختم وما تنفعهم شفاعت للشافعین شفاعت الشافعین او فائدہ بور نکی دیتا شفاعت دیو شفاعت کو ان کی ولی تب پدی عقیدہ باندې مړ شوی مردار شوی وي چې دا عبادت یو جز غیر الله لهم شتا نو تعالی که فرض کا شفاعت کی شفاعت بتاله هیڅ فائدہ درنه کی لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت کا فرض کا کی د ابو طالب سے په حق غوري هیڅ فائدہ نه ور کوي کہ ابراہیم علیہ السلام د خپل پلار آزر په حق کی شفاعت کی غوري هیڅ فائدہ نه ور کوي کنو علیہ السلام د خپل زوی کنان په حق کی شفاعت کی غوري هیڅ فائدہ نه ور کوي هر کله چې پیغمبران د خپل بچو او د خپل پلارانو ترونو شفاعت نشي کولای نو بابا بس تاسو شفاعتو کی بابا خطا پیجنین نا نو اللہ ربی کریم دلتا فرمائی واتقو او ویریگی یومن دا غرزنا لا تجزی نفسن چی بدل بور نکی نفسن یو نیک نفسن یو نیک سڑے عن نفسن دیو بدکار نفس دا طرفنا دیو داسی تن د طرفه چاغه بدکار نه مراد دلته څه شی دی دا روستم چې کم اصل مسله وا د اعبدو چې دا مسله نه مني نو بدله ورله بیا نشي ورکوله فائدہ نشي ورکوله دا نیک تن 400 نیک ولی نه او چې یو تن په دې عقیده باندې مړ شي چې د عبادت اجزاو کې یو جز غیر لهم شتا دله ګوریس فائدہ نه ورکی ښا الله رب کریم فرمای ولا يقبل منها شفاعه او نه قبول کړي شي منها د دې بدکار نفس د طرف نه شفاعت سفارش او کفرس کدی او تنت درخواست کوي چراشه زما سفارش وکا زما شفاعت وکا یو لوی سړی ځان سره بوزي ګوره دام قبلی گینا ګوره روس دی وی چې فائدہ نه ور کوي نو فائدہ ولی نه ور کوي ځکه هغه د الله پنيز مقبول نه وي نو دی وجي ولا يقبل منها شفاعه او نه به قبول کړي شي منها د دې بدکار نفس د طرف نه شفاعت اس شفاعت ستوي نو ما تاسو ته وضاحت مالک یوم الدین د لاندې کړي هم په لغت کې هم په اصطلاح شریعت کې چې شفاعت نه مراد څه شی دی حال تماویلیو چې د شفع نه دی شفع امانت جفت والشفع والوتر فجر کې راځي نو مراد څه شی دی جفت یعنی یو تن ځان سره یو ځای کول او هغه ځان سره بوتلل د پاره د یو کار د اسانولو الله فرمای کته ځان سره هر څوک راولي ګوره بیا هغه قبلیږي نه پم دې صورت کې مخکې را روان دی آیت یوسل درشتم لوګو ګوري التم داسې آیت را روان دی یوسل او درشتم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل اوس دلته عدل مخکی کړي دي ولا تنفعها شفاعه او شفاعت رستو کړي نو دیږي کې شفاعت مقدم الته شفاعت مؤخر داغي وجه صدا داغي وجه دادا چې دلته ذکر دی د مولیانو او د مولا اول کار بسوي چې هغه خپل کار به پیسو کی د کاغه په پیسو ډیر مېنی پیسو سره ډیر مینو محبتي په نسبت د عوام نو هغه ول ځان له شفاعت ګوري سفارشي ګوري تاسو دنیا کې مکته شي اول کوشش کوي مقتدیانو کې یو تبل ته وی الکه دا کار کیږي کنه چې اخر کار وشي چې نه کیږي نو بیا پیسې ورکړي خدا مخ کې چې اوسل درشتم آیت دی دلته اول ذکر د څه شي کې عدلون د پیسو د فدیه د رشوت ځکه دلته ذکر دی د عوامو
د امیانو بیان دی. امیان بیا اول څه کوي؟ د جیب نه پیسې روباسي. که په دیو نشي بیا سفارشي پسې ګرځي، څوک راله سفارش وکړي. دا یو نقطه ده. دغه شان آیت دی، خو صرف شفاعت او عدل دای مقدم مؤخر کړي، د تقدیم او تاخیر یې پکې کړي، او د هغې وجه ما تاسو ته ووایي. ولا يقبل منها شفاعه، او نه به قبول کړي شي منها د دې بدکاره نفس د طرف نه شفاعتن سفارش. دارنګ هم دې سورة البقره کې آیت 255 کې بم راشي، 255 255 تاسو ګورئ ګڼ آیتونه دي. خما یو څو درته به طور نمونه راویستو، ځکه موږ وضاحت په دې کړی دی مخکې سورة الفاتحه 3 آیت لاندې. آیت الکرسی وګورئ، هلته هم فرمایي من ذا الذي، څوک دی هغه کس یشفع عنده الا باذنه، چې خلاصول به وکړي الله څخه مگر په اجازت د الله. یعنی په زور څوک شفاعت نشي کولی، البته که د الله اجازت وي. شفاعت اذنی ته اشاره شو. نو ما تاسو ته ویلو شفاعت دو قسمه دی، یو اذنی او یو قهري. نو اذنی کې بیا دو قسمه وو، کبرا او صغرا. نو چې هغه الله اجازت ورکړي هغه کیږي، د الله د اجازت نه بغیر نه کیږي. او بیا په زور آزادول د یو تن خلاصول دا خو بالکل محال دی، سره امکان نشته. بیا په 3 نمبر ولا يؤخذ منها عدل، که فرض کا شفاعت اونشي، یو تن داغه سفارش اون کړي شي، په زور اخلاص نه کړي شي، نو بیا ورپسې دې څه کوي؟ دې پیسې لګي، پیسې ور وړاندې. چېرې دا پیسې واخله په دې زما کار وکړه. الله فرمایي هلته خو پیسې هم نشي. ولا يؤخذ، او نه به واغستې شي منها د دې بدکاره نفس نه عدل فدیه. عدل دینه مراد څه شي دی؟ فدیه ده. عدل فدیه، دینه به فدیه وانه غستې شي، دینه به پیسې قبول نه کړي شي. الله رب کریم فرمایي اشاره اصل کې څه ته کېږي؟ هغه رشوت ته. رشوت به همتې وانه غستې شي. نو ولا يؤخذ منها عدل، او نه به فایده ورکړي دوی له عدل څه فدیه، څه پیسې، هیڅ فایده به ورله ورنکړي. نو دا 3 اشیا شو. که بالفرض یو نیک نفس راځي او داغه د پاره ودرېږي چې هغه له څه فایده ورکړي، نشي ورکولی. که فرض کې یو نیک نفس راځي چې داغه شفاعت وکړي، شفاعت نشي کولی. اوس په 3 کې وایي که فرض که دا تن پیسې ور وړاندې کوي، نو یاد ساته پیسې هم د هغه نه قبلیږي. نو الله رب کریم د دې سخت تردید کې دلته نور هم داسې ګڼ مقامات دي چې د دې تردید یې کړی دی. لکه دې دپاره تاسو کتی شئ، سورت دی سورت الشعراء، سورت الشعراء نه بلکې سورت وګورئ آل عمران دی پسې اول دا سورت وګورئ 3 نمبر سورت 3 نمبر سورت آیت نمبر دے 91 نمبر آیت ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار، یقینا کسان چې انکار کړي د توحید نه، ځکه دلته باب اول د توحید دی، اوله حصہ. بشکا کسان چې انکار کړي توحید نه، وماتوا مړه شو، وهم کفار، په داسې حال کې چې دوی انکار کوونکي د توحید نه، فلن يقبل من احدهم، نو چری به قبول نشي د یو تن د دوی نه، هم ملء الارض، دکوالی د ځمکې، ذهبا د سرو زر، ولو افتدا به، اگر که قربانی ورکی په دې سره د خلاصولو د ځان، قبلیدل نشتا، الله نه قبلی. اولئک لهم عذاب علیم، دیل عذاب دردناک دی، او نه به وي دی له څوک امدادیان، هیڅ څوک به امداد نشي کولی. نو الله رب کریم سخرت کې د دې سیزم ګورې که د ځمکې ټول سره زر سپین زر، یعنی ټول مال حال رو باسي، او الله ته ور وړاندې کې چې یا الله د دې د وجې ما آزاد که، آزادېدل نشته. دارنګ مخکې صورت وګورئ سورة المائده، سورت نمبر دی 5 او د دې آیت دی 6 دیرشم.
د مال دولت قبلیدل نشته د الله په دربار کې. دا خو د دنیا جالی او خوشی عدالتونه دي چې دی په پیسو مجرمان پریږدي. الته ګوري نشته په پیسو آزادول. سورۃ المائده آیت د شپږ دیرشم آیت د سورۃ المائده 5 نمبر سورۃ. ان الذين كفروا یقینا کسان چې انکار کړي دي د توحید نه. لو ان لهم ما فی الارض جميعا کشیدوی لاغسه چې پز مکه کې دي ټول د زمکه تمام مادن د پارشي. ومثله او پشان د دې ماهو سره د دې نور د دې پشان یو بل زمکه میام د مادنیاتو نه ډکی هغه مراوالی. لیفتدو به دې د پاره چې قربانی ورکی په دې سره د پاره د ځان د خلاصولو من عذاب یوم القیامه درز د عذاب درز د قیامت نه. ما تقبل منهم قبول بنشي د دوینا دوی له وی عذاب دردناک. یریدون غواړي بدوی چوزي د جهنم د اور نه نه بوي دوی لا وتل د دینه او دی له وی عذاب همیشه به په دې عذاب کې پراتی. الله دې موږ وساتي. دارنګ سورۃ الانعام کې بم راشي وګوري دی پسې سورۃ الانعام 6 نمبر سورۃ آیت دې اویایم. قرآن ډک دې د دینه چې ځای په ځای تردید کوي د دې نه به شفاعت قبليږي نه به پیسې قبليږي. سورۃ الانعام 6 سورۃ آیت اویایم د منځ نو ګوري. لیس لها من دون الله ولی ولا شفیع. ګوره داغه نفي شفاعت قهریه هم تردید یو. اور پسې وین تعدل کل عدل لا یؤخذ منها. او کچری فدیه ور کوي دوی پورا فدیه ور کول چې سوره ډیری پیسې دی دنیا کې سوره تمام اشیاء دي دا ټول ور کوي. لا یؤخذ منها وا بنغست شي دا غینا اغستل نشته دا غي. اولئک الذین داخل کا کسان دي او بسلو جهلا کړي شو پساب داغه چې دوی کړیو سی کړیو د توحید خلاف کړو شرکیات کولو. دوی له اسکل د ګرمو بو او عذاب دردناک پساب داغه چې دوی انکار کوونکی دین انکار کړي دي د وجه. نورم د قران کریم ګڼ آیتونه دي پدی عنوان باندې چې د دین به مالم نه قبليږي. ولا يؤخذ منها عدل او نه بواغست شي د دین عدل. تفسیر دے تفسیر ابن کثیر علامہ ابن کثیر رحمه الله هغه دلته معنی کوي د عدل معنی کوي بدل. په بدل کې اوس هر سرات لیشي معلوم رات لیشي او سرزر سپینزر لال جواهرات دا هم رات لیشي. او هغه دا قول ذکر کوي د مجاهد علوی تابی او هغه ابن عباس فرمای ولا یؤخذ منها عدل قال بدل ست مراد دی بدل. او هغه بدل څه شی دی نو هغه بیا معنی کی الفدیه فدیه ده فدیه ورکول پیسې ورکول. دنیا کې ته قتلو کی نو داغي بیا ته خلکو له پیسې ورکې ته آزاد شي. ګورل ته پیسې ورکول نشته که هر څه ته په بدل کې ورکې الله پاک هغه نه قبلې. الله فرمای ولا یؤخذ منها عدل او نه بواغست شي د دوینا فدیه د دینا بدلا دا دوه معنی کول شي. ولا هم ينصرون او نه بد دوی امداد وکړي شي امداد به نشي کېده. دا سلورم که فرض کا ټول خلق ورته رايوځي شي چې مونږه مرسته کول غواړو مونږه د عذاب نه بچ کول غواړو مونږه جنت ته داخلول غواړو منګه بدل داغه غستل غواړو. الله فرمای ولا هم ينصرون نه بد دوی امداد وکړي شي. دا یو تن بدا سنوي چې د پاره غوسه شي بلته یو تن بدا سنوي چې د عذاب د جهنم نه د عذاب د الله نه بچ کی اس سوق بم نوي. لکه سورۃ الطارق کې براشي لسم آیت فما له من قوه ولا ناصر نه بدیل س طاقت یو نه به ورلس امدادي وي. دیرشمې سپاره کې د سورۃ الطارق وړو کې سورۃ آیت لسم ده نه به دیل س قوت مټي ولا ناصر او نسوک امدادي چې دا غي امدادو کې هغه بچ کې د الله د عذاب نه. دارن سورۃ الصافات لګو ګورئ
سورۃ الصافات آیت دے 15 شپږم و دیرشم سورت 37 نمبر سورت آیت دے 15 شپږم مالکم لا تناصرون سدی تاسو لا چې دیو بل امداد نه کوي دی منکرینو ته وایي بل هم اليوم مستسلمون بلکې دوی نن ورځې مستسلمون غاړه کی خودون کی بوي الله ته غاړه کی خودون کی یا الله مونږ ته تسلیم یو مونږ امداد نشو کولای دی یو بل بابا هم تسلیم وي او مرید به هم تسلیم وي ټول بل الله ته تسلیمي دیو بل امداد دیو بل مرسته بنشي کولای. دارنګ سورۃ الاحقاف لګو ګورئ التا باری تعالی د دې عقیدې تردید کی چې زمون بسو کې امداد وکي. سورۃ د احقاف شپږ سلوختم سورۃ 46 نمبر سورۃ آیت د دې د اتیشتم فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة فلولا نصرهم الذين اتخذوا نولی امداد نکو د دوی آکسانو چې نیولی دوی بید الله نه قربانا آلهة قربانا د پار د نزدېکت آلهة بل دولو عنهم بلکې روک شو د دوی نه دنیا کې دې روک شو نو قیامت کې به درته کوم ځای کې ملاویږي. قیامت کې خو دوره ګڼه ګوڼې ته به ورپسې چرته ګرځي هلته خو بلکل در نه ورکوي. وذلک افکهم وما کانوا یفترون دا د دوی دروغ دي چې دوی ویره دا به زمونږ امداد کوي زمونږ مرسته کوي. الله رب کریم تردید کې د دې عقیدې چې ستاسو نصرت د پاره ستاسو مرستې د پاره هیڅ څوک بم نه وي. ګوره دنیا کې چې یو تن گیر شي په یو مسله کې نو هغې څه کوي څلور کارونه کوي. اول کار څه وکړي لکه بالفرض یو ډرایور دی او هغه اکسیډنټ وکړي یو تن مړ شي د هغه د لاسه او فرض که هغه سره لایسنس نه وي نو هغه چې کله کوټ ته مخامخ کوي هغه تن نه مخامخ کوي بل کس ډرایور کی او هغه ور مخامخ کی چا سره لایسنس وي ځکه بې لایسنس سړي ته سزا ډېره زیاته ورکوي. نو کوټ ته مخامخ کی بل تن نو هغه ورله فایده ورکي د هغه په ځای وردن نشي. نو که فرض که داسې ونشي جج قبول نه کي نو بیا په دویم نمبر څه کوي شفاعت ګوري بره آی جی ډي آی جي او نورو ته وایي. که بالفرض دا مو نشي شفاعت نو بیا ورپسې څه کوي وایي پیسې خو شته که نه پیسې میسې ورکول شروع کی. نو چې په پیسو مو نشي څلورم بیا څه کوي بیا هړتالونه کوي خلک راغونډوي چېرې تاسو راشي ما سره ظلم شوی ما سره زیاتې کیږي حالانکه زیاتې به د خپله کړي. بیا پریس کانفرنس کوي او ټي وي او چینل والا راغواړي او په هغې باندې ویډیوګانې ورکړي چېرې موږ سره ظلم کیږي موږ سره د انصاف وشي. وایي هلته دا څلور اشیا نشته دا په دنیا کې وي. هلته به نه ته د خپل ځان په ځای بل څوک ورکولی شي چېرې زما په ځای دا جهنم ته بوځو نه به ځي تاله به یو نیکي نه درکړي ټول به در نه تښتي مور پلار خپل خپلوان ستا په ځای به هغې سزا ته ځان ور وړاندې کړي سوال نه پیدا کېږي. هلته به نه شفاعت چې یو سفارشي ور وړاندې کړي چېرې زما شفاعت وکړه سر شته دی نه هلته هلته دام نشته چې ته مال ولګې پیسې رشوت ورکړي هلته دام نشته چې زه به بوک اړتال کوم زه به ناست یم زه نه ځم چرته نه ځم جنت جهنم ته نه ځم په زوره به دې راخکي. نو دنیا کې چې دا کوم عقیده ده د خلکو یاد ساتئ دا به د قیامت پر ورځ نه وي. نو په دې سره باری تعالی ذکر د نقمو کو د یوم القیامه د قیامت د ورځې چې دا غرض نه ویریږئ چې دا څلور کارونو په وجې تاسو په دنیا کې ځان آزادوي ګورې هلته نشته. البته آزادول شته آزادېدی شي جنت ته تګ شته خو په څه باندې دا وروستو چې کومه مسله درته ذکر شوه اعبدو ربکم دغه مسله ومنه نو په دې به انشاءالله تعالی دا غرض د عذابونو نه د سختۍ نه به د الله پاک بچ کوي. الله دې مونږه په سبب په ذریعه د دې مسلې
دا غرض دغه سختۍ او د عذابونو نه دی الله مونږ بچ کړي او الله دې مونږ په واړه واړه ګناهونو که لوی ګناهونه هم کېږي الله دې مونږ پرې نه نیسي خو چې د توحید عقیده مو وي متبع د سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو همیشه د پاره یا الله مونږ متبع د توحید او سنت وساتي خدای او مونږ دا غرض دغه سختۍ نه د عذابونو نه یا الله بچ کړي نو په دې آیت کریمه کې تاسو وکته دې کې ذکر او د نقم او نفي شفاعت قهري او دا رنګ رد د يهودو دغه غلط عقیدې او ورسره ترغیب په طرف د اعمال صالحه نو د دې بیان شو سبانی سبق کې ان شاء الله تعالی اول نعمت به ذکر کو د دې خطاب چاغه د نجات من فرعون د فرعون نه بن اسرائیل له نجات ور کړو نو تاسو ولې دا مسله نه منئ او بن اسرائیل ان شاء الله په دې وسبانی سبق کې بیان کو ترجمه کوم وکي دي واتقوا ويريږي یومن د عذاب دا غورزینا لا تجزي نفس چې بدله ورنک یو نیک نفس ان نفس دیو بدکار نفس د طرف نه شیئا ضربر ولا يقبل منها شفاعه او نه به قبول کړي شي داینا شفاعت سفارش ولا يؤخذ منها عدل او نه به واغستې شي داغه نفس نه عدل سفیدیا یا سبدل ولا هم ينصرون او نه به د دوی امداد وکړي شي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين